افغانستان نه یو موږ تاریخي طور د افغانستان یو موږ دا د دروغو د انګریزو دا بنارسي ملک نه موږ منلی دي نه موږ د پنجابي سره دوستي کول غواړو. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. منظور احمد پښتين د پاکستان پوځي هیلې په سیند له کړې او خیبر پښتونخوا د افغانستان خاوره یاد کړه. د پاکستان د پوځ خلاف یې په لر او بر پښتون د یووالي غږ وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين د پاکستان پوځ د غوښتنې خلاف د پښتونخوا خاوره مستعمره وبلله او ویل چې پاکستان هڅه کوي چې د لر او بر پښتنو ترمنځ اختلاف پیدا کړي. نوموړي په یو پیغام کې لیکلي دي د پنجاب پوځ یو ځل بیا د مستعمره پښتونخوا بې ګناه پښتانه په تیره او خیبر کې شهیدان او زخمیان کړي دي. نوموړي لیکلي دي د کورمې ایجنسۍ ولسونه په پېښور کې د پوځي عملیاتو خلاف احتجاجونه روان ساتلي دي، خو غږ یې نه اورېدل کېږي. دا ټول د پنجابي جنرالانو د لاسه دي. هغوی چې وایي په دې ریاست کې پښتانه هم شته، نو هغوی خو هم د پنجاب نوکران دي. ګنې د پښتنو د یوې ستونزې د حل جرأت خو دې وکړي. منظور احمد پښتين د پاکستاني پولیسو لخوا له افغان کډوالو سره روان ظلم او زور زیاتی هم غندلی دی او ویلي دي لا یوې خوا په جبر ایستل کیږي او لا بلې خوا یې تورخم پرې بند کړی دی. د پاکستان پوځ د خپلې ماتې غچ له ښځو او ماشومانو څخه اخلي. نوموړي د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو غږ کړی دی چې د خپلو دغو خلکو خدمت ته ودرېږي او د پاکستاني نظامیانو د ټولو خنډونو جوړولو په مقابل کې بیا هم له دغه خدمت څخه پرشان شي. منظور احمد پښتين د خیبر پښتونخوا خاوره په داسې حال کې مستعمره پښتونخوا یادوي چې پاکستاني پوځ لا ټولو ګوندونو غوښتي دي چې خیبر پښتونخوا د پاکستان خاوره یاده کړي. مستعمره په عربي ژبه کې هغه کلمه ده چې یو دولت یا حکومت یوه خاوره په زور قبضه کړې وي، خو ولس یا هم د خاورې وارثانو ته د منلو وړ نه وي. پر افغانستان د پاکستان هوایي بریدونو په ځواب کې د افغان ځواکونو چټک ځوابي برید وروسته پاکستان په هره برخه کې پوره کوشش کوي چې له افغانانو افغانستان څخه یې غچ واخلي.